د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې د افغانستان په کوربتوب سریلانکا هیواد کې پلان شوي وې، خو د لوجستیکي ستونزو له امله اوس دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. د دې خبر تایید د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس حمید شینواري اسپان کرکینفو ته کړی او ورته ویلي دي د سوپر لیګ لوبو برخه دا لوبې د لوجستیکي ننګونو سره مخ وې چې د نوي حکومت د رامنځته کېدو سره سم هیڅ الوتنه د کابل هوایي ډګر څخه نه ده ترسره شوې. ملي لوبډله د تورخم له لارې پاکستان او له هغه ځایه بیا دوبۍ او بیا سریلانکا ته تله، خو د پلان د تغییر سره سم به اوس ملي لوبډله د دې اونۍ په وروستۍ کې پاکستان ته ولاړه سي او هلته به سیالۍ ترسره کړي. دا لوبې به د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 3 نیټه پیل سي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان په کوم ښار کې به وسي. رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق اتل، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، ابراهیم زدران، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، عظمت عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نوین الحق، مجیب زدران، فضل حق فاروقي، نور احمد لکنوال، حضرت الله زازی او نور علي زدران هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان پر وړاندې اعلان شوې لوبډله کې شامل دي.